تر ټولو انبیاء ډېر بهتر مدني دی پیشوا زمون هم دا خیر البشر مدني دی پیشوا زمون هم دا خیر البشر مدني دی تر ټولو انبیاء الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد المجاهدين حبيبنا وحبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأربعين حديثا التي قال من حفظها من أمتي دخل الجنة قلت وما هي يا رسول الله قال أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة بوضوء سائغ كامل لوقتها وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن كان لك مال وتصلي 12 ركعة في كل يوم وليلة والوتر لا تتركه في كل ليلة ولا تشرك بالله شيئا ولا تعق والديك ولا تأكل مال اليتيم ظلما ولا تشرب الخمر ولا تزني ولا تحلف بالله كاذبا ولا تشهد شهادة الزور ولا تعمل بالهوى ولا تغتب أخاك المسلم ولا تقذف المحصنة ولا تغل أخاك المسلم ولا تلعب ولا تلهى مع اللاهنين ولا تقل للقصير يا قصير تريد بذلك عيبه ولا تسخر بأحد من الناس ولا تمشي بالنميمة بين الأخوين واشكر الله تعالى على نعمته واصبر على البلاء والمصيبة ولا تأمن من عقاب الله ولا تقطع أقرباءك وصلهم ولا تلعن أحدا من خلق الله وأكثر من التسبيح والتكبير والتهليل ولا تدع حضور الجمعة والعيدين واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تدع قراءة القرآن على كل حال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلمانانو خويندو او رونو زه ابو طلحه فاروقي کابلی ستاسو په خدمت کې مخاطب یم. غواړم چې ستاسو په وړاندې یو عرض د مقدمې په تور کې کېږدم.
لکه څنګه چې تاسو محترم ورونو او خویندو ته معلومه ده چې د بېدینۍ او فحاشۍ یو لوی طوفان رالوتی دی او په مختلفو شکلونو باندې په اسلامي ټولنه یرغل کړی دی. د مبالغې پرته د هر مسلمان کور ته داخل شوی کور خلاصه کوي چې هر مقدس مقام ته دا فتنې داخلي شوي یا داخلیدونکي دي. نو په همدې خاطر ځینو مخلصو ملګرو زموږ نه التماس وکړ چې مونږ ته په دینی اسلامي موضوعاتو باندې مختصر بیان وکړي چې مونږ د عامو مسلمانانو په خدمت کې نشر ته وسپارو. نو مونږ د الله جل جلاله د خالص رضا په خاطر او د یو خالص اسلامي ټولنې د جوړېدو په هیله دا د اولنی بیان مونږ د رحمت للعالمین په ارشاد مبارک پیل کوو. خدای جل جلاله دی اول ماته او بیا ټولو اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را په برخه کړي. چونکې د حدیث مبارک په ډیرو مسائلو باندې مشتمل دی، نو غواړم چې په یو مسله باندې به په مختلفو خپرونو کې بحث کوو او بیان بکو او نشر ته به سپارو. کوم سوره مبارکه چې ما ساسي په وړاندې تلاوت کړ دې ته سوره عصر وایي. امام شافعی رحمه الله فرمایي که چېرته ټول قرآن نوی نازل شوی د امت د هدایت او فلاح دپاره سوره عصر کافي و. که صرف یو دا سوره عصر نازل شوی و. الله جل جلاله په دې سوره مبارکه کې د دوو قسم خلکو ذکر ارشاد فرمایلی ده. یو د نقصان والا خلق په اصطلاح جهنمیان او دوهم فلاح مندون کی کامیاب خلق چې تعبیر ترې کیږي په جنتیانو سره. الله جل جلاله قسم کوي په اولنۍ جمله کې والعصر، زما د قسم په زمانه وي یا د زما قسم په وخت د مازدیګر وي. یا ساتي د الله جل جلاله نما سوا مخلوق ته په بل څه شي باندې قسم کول دا جائز نه دي. انسانان مسلمانان که سوګند کوي نو د الله تعالی په ذات به سوګند کوي او الله جل جلاله په خپل مخلوق کې په هر څه شي باندې قسم کولی شي. نو زمانه هم یو مخلوق ده، نو الله جل جلاله په زمانه باندې یا په وخت د مازدیګر باندې دلته سوګند کوي، قسم کوي. او دا سوګند مازدیګر یا زمانه ول یاد کړی دي، ډېر تفصیلات دي خو مختصر هغه تفصیلاتو ته نزو. الله جل جلاله په زمانه باندې یا په وخت د مازدیګر قسم کوي. والعصر، زما د قسم وي په وخت د زمانه، زما د قسم وي په زمانه یا په وخت د مازدیګر. ان الانسان لفی خسر، هر فرد د افرادو د انسان دا په تاوان کې ده. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر د تاوان او نقصان خسران نه بچ دي هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي. وتواصوا بالحق، وصیت په حق سره کوي. وتواصوا بالصبر، او وصیت په صبر کوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای چې توصی پر حق او توصی بالصبر مطلب امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. نو دې سوره مبارکه کې الله جل جلاله
هغه کسان چې ایمان نه لري او اعمال صالحه نه لري دا تاوانیان بللی دي او د تاوان او نقصان نه بچ هغه کسان دي چې ایمان سره اعمال صالحه هم کړی وي او بیا په ایمان او په اعمال صالحه وفات شوي وي نو دا قسمه خلق د نقصان او د جهنم د اور نه بچ دي. دې سوره مبارکه کې اول چې د خسران او تاوان نه بچ دي هغه کسان دي چې ایمان راوړي مؤمنان. ایمان چاته وي؟ مؤمن چاته وي او ایمان څه ته وي؟ چا چې د زړه نه یعنی د زړه په تصدیق په خوله باندې اقرار د دې کلمې کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د زړه نه دا خبره کړې وي دا اقرار د زړه نه کوي مطلب د زړه باور او یقین وي چې نشته معبود برحق ما سوا د پروردگار نه او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول ده استاد ده پیغمبر ده. د ایمانیاتو بیان به ان شاء الله په ایمان باندې به خبره کو او د حدیث کې چې کوم ذکر ک څلويخ خبرې دي څلويخ احادیث دي د څلويخ احادیث مجموعه ده ان شاء الله بیا به په نور خبرونو کې په دې باندې په تفصیل سره بحث کو. الله تعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. خپل کړي خوږی مینه پرشته می د زړه ټوله خپل کړي خوږی مینه ارمان